د غزني ولایت روغتیا ریاست مسؤلین وایي د روان کال له پیل څخه تر اوسه د زرګونه ولادي ناروغانو خوندي درملنه شوې چې ورسره د تیرو کلونو پرتله د مور او ماشوم د مړینې کچه هم ټیټه شوې ده. دوی زیاتوي د یاد ولایت په 1 روغتیایي مرکزونو کې د معیاري خدماتو پراخېدو او مسلکي روغتیایي کارکوونکو ګمارنې سره د میندو خوندي درملنه کیږي چې له دې سره د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې د پام وړ کمښت راغلی دی. له 50,000 اضافه ولادت موږ سه په 180 مراکزو کې صورت نیولی دی. په زیږون په ارقامو کې د پام وړ بدلون راغلی. پخوا به د امنیتي مشکلاتو په اساس یوه مور نشوه کولی چې مرکز ته مراجعه وکړي. اوس فضل د خدای دی شپې په 1 بجه باندې یو ولادي مریض کولی شي سینې مرکز ته مراجعه وکړي او هلته نورمال ولادت وکړي. زما په خپل اند کیدای شي 10 الی 15% د پام وړ ارقام لوړوالی په دې کې راغلی وي. ورته مهال د ناروغانو یو شمېر پایوازان په یاده برخه کې عامه پوهاوی اړین بولي او زیاتوي چې د عامې روغتیا ریاست له دې هڅو سره پوه شوي چې څنګه پر وخت خپل ناروغان روغتیایي مرکزونو ته واستوي. مخکې خو خلک تعلیم دونه نه و، سویه یې کمه وه. اوس په افغانستان کې الحمدلله تعلیم سویه ډېره لوړه سوې ده. ټول خلک په دې پوه دي چې یو مریض ولادي مریض باید په زر تر زر اسپتال ته ورسوي، اول ته ولادت وشي، ځکه چې هلته واکسین موجود وي، هلته ډاکټر موجود وي، هلته سیرون موجود وي، هلته هر څه موجود وي، سهولت وي. ډېر ښه امن دی او له مختلفو ولسوالیو هم خلک رسیدګي کولی شي او ملکي شفاخانه کې هم الحمدلله اوس مخته ګډوډي وه، کار به یا د واسطې و یا دغه الحمدلله اوس کار دغه نه دی او کار ډېر ښه پرمختګ او ډېر ښه کار روان دی الحمدلله. اخوا یو شمېر روغتیا پوهان هم ټینګار کوي چې یوازې روغتونونه نه بلکې د عامه پوهاوي پراخوالی هم ډېر مهم دی. د دوی په وینا که د جوماتونو ملا امامان، د کلیو مشران، ښوونکي او رسنۍ په عامه پوهاوي کې د میندو روغتیا ته لا ډېره پاملرنه وکړي نو دا کچه به نوره هم راټیټه شي. میتوانیم سطح آگاهی دهیشان را راجع به بعضی از مشکلات ها افزایش بدیم. از طریق موسفیدان این کار میتونه صورت بگیره و همچنان میتونه از طریق مدیا و رسانه ها نیز صورت بگیره، ولی با توجه به این که در ساحات دوردست مردم زیاد از رسانه های صوتی و تصویری استفاده نمیکنه، ما فکر میکنم که مبلغین صحی، ملا امامان مساجد و بزرگان محل میتونه نقش بسیار کلیدی را در قسمت تعلیمات صحی ایفا بکنن. افغانستان د مور او ماشوم د مړینې له لوړو کچو لرونکو هیوادونو څخه ګڼل کیږي، خو روغتیایي مسؤلین وایي که د روغتیایي خدمتونو دا لړۍ همداسې دوام ومومي نو راتلونکو کلونو کې به د مور او ماشوم مړینه نوره هم کمه شي. محمد عارف لیوال، امید رادیو، غزني.